زما قدرمنو د الله رب العزت ډیر لوی احسان او کرم دی چې الله رب العزت دغه مبارک شپې او د مبارک وختونه چې الله رب العزت موږ ته نصیب کړي دي. الله رب العزت فرمایي دغه اعتکاف شپې چې کومې دي یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق. وای کوم سړی چې د الله د رضا لپاره صرف یو ورځ په اعتکاف کې کښیني، یو ورځ د الله د رضا لپاره یو ورځ په اعتکاف کې کښیني، جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق. الله رب العزت به د او د جهنم د ور جهنم د دغه په منځ کې به دومره زیات دوری راولي، لريوالی به راولي. ثلاث خنادق، درې خندقه، ابعد مما بين الخافقين. هغه یو خندق به دومره لري وي لکه د اسمان او د مځکې په منځ چې څومره فاصله ده، دومره زیات بدون غټ خندق وي. نو دا رقم به درې خندقه، یعنی دا سړی به د جهنم دومره زیات الله پاک لري چې یو ورځ خالی په اعتکاف کې کښیني. او که سړی لس ورځې کښیني نو څومره ډېر به دا سړی د وره څخه الله پاک لري کړي، څومره به لرې سي دا سړی. او یو حدیث کې راځي من اعتکف 10 فی رمضان، کم سړی چې وایي لس ورځې د روزې په میاشت کې په اعتکاف کې کښیني، لس ورځې، کان کحجتین و عمرتین، دا داسې دی لکه دې سړي چې 2 حج وکړه او 2 عمرې وکړه. و یو حج څومره غټ ثواب لري چې حج په باره کې راځي چې حج دی وکړي د هغې خوا راسې وایي داسې شي لکه کوچنی هلک دا ګناه وي داسې صفا شي. نو 2 حج دې سړي وکړه او 2 عمرې یې وکړي، دومره غټ ثواب دی. او بیا دا معتکف سړی چې دی په یو حدیث کې راځي وایي معتکف ته الله پاک 2 ګټې ورکوي. یو خدای چې د معتکف په اعتکاف کې چې ناست دی دا سړی یو غټه فایده یې ده چې د ګناه څخه بچاو شي، د باندې نه ځي، نه بد نظري کېږي، نه د چا سره مجلس کوي، نه غیبت ځین کېږي، نه نورې ګناوې دي هغه نه کوي. لا یعنی فضول وخت ضایول دغه څه دا سړی بچاو شي. غټه فایده یې دا د اعتکاف چې یو سړی ناست. او دویمه فایده یې دا ده چې کومه نیکي به د اعتکاف څخه مخکې کوله، یعنی لکه د په جنازه کې شرکت کول، د یو مریض پوښتنه کول، د یو چا سره خیر کول، یا د یو چا ته د خیر خبره کول، د یو چا سره یو تعاون کول، د یو چا خدمت کول، دا مختلفه اعمال دي. خدای چونکې اوس په اعتکاف کې ناست دی د هغه اعمالو څخه دی لرې دی، هغه اعمال دی نشي کوی، ولې خو اعتکاف ماتېږي. نو په حدیث کې نبی اسلام فرمایي چې دته د هغه ټولو نیکیانو ثواب الله پاک په اعتکاف کې ورکوي. یو عبادت کې خالی په اعتکاف کې ناست دی لیکن ثواب الله پاک د 10 عبادت ورکوي. په جنازه کې شرکت نه دی کړی الله پاک ثواب ورکوي، او د مریض عیادت پوښتنه نه ده کړې الله پاک ثواب ورکوي، د چا خدمت نه دی کړی الله پاک ثواب ورکوي، صرف د اعتکاف په برکت سره. دومره غټه فایده ده. او بل حدیث کې راځي ان للمساجد من عباد الله اوتادا، و دغه مسجدو د پاره د الله د بندگانو څخه یو څو کسان لکه میخونه داسې دي، جلساءهم الملائکه، د دوی د مجلس خلق چې دي هغه فرشتي دي. یعنی هغه خلق چې ګوره په اعتکاف کې چې ناشي نو هغه داسې دي لکه یو میخ چې یو ځای ولګي 24 غنټې په دغه ځای باندې ناشي، 24 غنټې د الله په عبادت کې په دغه مسجد کې د مصروف دی د الله عبادت کې. نو دا داسې دي لکه یو میخ چې ولګي یو ځای. جلساءهم الملائکه، و دغه سړي مجلس والا چې دی هغه فرشتي دي. دلته په د فرشتو ماحول دی په مسجد کې، نو دی د فرشتو په ماحول کې دی، د فرشتو په مجلس کې دی. فإن فقدهم سألوا عنهم، کچیر دی ولار سي یو ځای ورک سي نو فرشتي په دې پوښتنه کوي دا سړی چیرې دی، باقاعده پوښتنه پسې کوي چې ګرځي دا سړی څه شو، دا زموږ د مجلس والا سړی. وإن كانوا مرضى عادوهم، او کچیر دا سړیان د مسجد تعلق والا چې کوم دي کچیر وای دا بیمار سي عادوهم، بیا دوی د فرشتي د دې سړي عیادت کوي، پوښتنه باندې کوي، آل باندې نه چې تاسو حال دی دا پوښتنه باندې کوي.
وان كانوا فی حاجه اعانوهم کچیر دا په یو حاجت په یو کار پسې ولاړ شي په یو ضرورت پسې ولاړ شي اعانوهم دا فرشتي و بیا د تعاون کوي په کار کې مدد سره کوي دومره غټ فضیلت شي دی د مسجد سره تعلق ساتل او په مسجد کې خپل وخت ورکول دا الله رب العزت ډیر زیات محبوب دی او بل غټه خبر دا ده چې دا د الله کور دی او زموږ یو په کور کې ګور یو میلمه راشي دا غ میلمه موږ ډیر خیال ساتو چې زما د زړه غواړي هغه شی د توزو کلاو او هغه خوراک زور کوم چې د پسندیده خوراکي د طبیعت مطابق خبر کوم چې میلمه دی خو به دی نسی دا سي د مسجد د الله کور دی د الله په کور کې چې یو سړی 24 غنټې دلته ناشي نو الله ضرور دا غ سړی خیال ساتي ضرور دا غ مغفرت کوي ضرور دا غ د خوشي شان الله پاک ور کوي ولی د الله کور ته الله خو غیرتمن ذات دی غیرتی ذات دی الله څوک په خپل کور کې باندې ناراضه کوي خوشالي ور نصیب وي الله پاک د خوشالي ژوند ور کوي الله پاک رحمتونه باندې کوي الله رب العزت په مسجد کې څوک خپل وخت لري